صاحب را سره شریک کړي پراسیا بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. قدرمن مشرانو او د دې مجلس جوړولو انتظامی او د محفل له ښکلا ورکولو چې چا خپل شرکت کړی دی ټولو ته زما د طرف نه سلام او نیک خواهشات. نن ورځ دلته د ادب او د احساس یوه داسې قافله را جوړه شوې ده چې دلته کې دا مجلس د بازارونو نه دی، دلته سودا نه ده، دلته شعور پلورل کیږي، ازادي ویشل کیږي او د آزاد فکر نارې پورته کیږي. تر کومې پورې چې د دې کتاب خبره ده د قدم نه تر منزله، نو دا کتاب لیکلو کې چې چا خپل ستړي کړي دي دا خلک ډېر د ستاینې وړ دي، ځکه چې په داسې دور کې چې ټول خلک لګیا دي په خپل سوچ کې لګیا دي، داسې خلک دا یو طبقه راپاڅېدلې ده او د خپلو راروانو د بچو د مستقبل سوچ دی ورسره، خپل راروان مستقبل بچي د خپلو مشرانو د افکارو نه او د خپلو د مشرانو د کارنامو نه خبرې دا ټولې نښې راټولې دي د کتاب یو شکل ورکوي. نو دا یو ډیره لویه خبره ده او دا یو ډیره لویه کارنامه ده، ځکه چې که مونږ وګورو اذان دا د تاریخ یوه حصه ده، یوه برخه ده. داسې خلک د دې قام دپاره، د دې ملک دپاره او د دې خاورې دپاره ډېر د ستاینې وړ دي. زه به ډېر خبرې اوږدول نه غواړم، د اذان ټایم دی، د مونځ ټایم دی، خو ما لږ وخت په لندن کې تیر کو، څه موده مې د خپل ژوند هلته تېره کړله. نو که مونږ وګورو نو زموږ په دې ملک کې داسې شاعرانو ته، د ادیبانو ته ډېر هغومره عزت او قدر نه میلاویږي څنګه چې په دغې ملکونو کې په مغربي دنیا کې هغې خپل مشرانو هغې زموږ نه زده کړې کړي دي، زموږ د مشرانو نه یې کړي دي. خو که مونږ وګورو نو چې هلته کوم شاعران وفات شوي دي، هغې فیملی سره چې کومې مرستې کېږي د هغې دپاره سلې جوړې شوې دي. نو زه به ډېر افسوس باندې دا خبره وکړم چې زموږ په ملک کې هغومره قدر او عزت دې ته نه میلاویږي. زه د خپل فاونډیشن د طرف نه، د ایم ای کې ویلفیر فاونډیشن د طرف نه دې ته د هر قسم مرستې اعلان کوم او انشاءالله مونږ د ذوق خلک یو، مونږ دا هر څه خوښو. په مونږ باندې خپل شاعران، په مونږ باندې خپل مشران ډېر ګران دي او د هغې نښې په مونږ باندې ډېرې ګرانې دي. نن که مونږ وګورو نو د دنیا په ډېرو یونیورسټیانو کې، د لندن په یونیورسټیانو کې د هغې د شعرونه، زموږ د پښتنو شاعرانو شعرونه، د غني خان بابا، د اجمل خان خټک بابا، د حمزه خان شنواري صاحب شعرونه ټرانسلیټ کیږي، نو بیا د انګریزان په هغې کې دلچسپي اخلي. نو بیا مونږ ولې خپلو د شاعرانو سره ولې نه ودرېږو، مونږ د دې سره مرسته ولې نه کوو؟ زه خپلو شاعرانو له ډېر داد ورکوم او زه دې ته اعلان کوم چې هر قسم زمونږ د کولو خدمت وي، هر قسم زمونږ د کولو مرسته وي، مونږ به دې سره انشاءالله کوو. او یو ځل بیا زه د ټولو ډېره شکریا ادا کوم چا چې دې کتاب کې خپلې هلې ځلې کړي دي او ستاسو ټول یو جهان مننه، ډېره شکریا.